د معدې عاجل درد څنګه او ولې پیدا کېږي؟ د چینل سبسکرایب ستاسې سرمایه ده. د معدې مخاطي طبقې یا داخلي طبقې پړسوب یا التهاب پیدا کېدو سره یو ناڅاپه درد پیدا کېږي. که درملنه یې وشي ژر ښه کېږي. اکیوټ ګسټایټس ویل کېږي. دغه د معدې د درد سبب ګرځېږي. یو ناڅاپه پیدا کېږي. که درملنه یې وشي ژر بیرته ښه کېږي. د دې مرض اعراض څه دي؟ د معدې ناڅاپي درد، د معدې سوځېدل، زړه بدوالی، کانګې، کم اشتهایي، د خولې بد خوند، د نس پړسوب او په شدیدو حالاتو کې د وینې استفراغ او تور رنګ غایطه مواد. دا هغه اعراض دي چې په اکیوټ ګسټایټس کې خلک لري. د دې عوامل څه دي؟ دا مرض ډیری خلک لري خو عوامل یې باندې نه پوهیږي او نه ترې ځان ساتنه کوي. عوامل یې دي لکه د درملو استعمال، د دردونو درمل لکه بروفین، اسپرین، ډیکلوفیناک او د میکروب قوي دواګانې. دوهم، میکروبونه لکه اچ پایلوري، دا هم د اکیوټ ګسټایټس سبب کېږي. دریم، الکول او مشروباتو ډیر استعمال لکه انرژي باب، پیپسي باب او خپله الکولو څښاک. څلورم، ذهني او بدني زیات فشار. ځینې ډیری خلک د ذهني لوړ فشار لاندې وي او یا بدني سخت کار کوي. دا هم د معدې د عاجل درد سبب ګرځېږي. پنځم، مساله لرونکي خواړه. د ډیرو مسالو استعمال د دې سبب ګرځي چې په معده کې التهابي حالت را پیدا کړي او معدې درد را پیدا کړي. شپږم، تیز خواړه لکه مرچک، اچار، چکني. اوم، زهرجن موادو استعمال یا کیمیاوي موادو استعمال او د تیزابو څښاک. کوم عوامل د دې د خطر یا د دې د زیاتېدو امکان شته؟ هغه عوامل چې د اکیوټ ګسټایټس د پیدا کېدو فیصدي زیاتوي. د درد دواګانو دوامداره استعمال. نوشابه څښونکي کوم خلک چې ډیر په دوامداره توګه نوشابه څښي هغوی ډیر مساعد دي چې اکیوټ ګسټایټس ورته پیدا شي. ډیر سګرټ څښونکي، هغه خلک چې ډیر وخت سګرټ څښي او دوامداره توګه سګرټ څښي نو هغه هم د دې مساعد کېږي چې اکیوټ ګسټایټس ورته پیدا شي او د دوا سره مقاوم شي. ذهني فشار، ډیری خلک چې ذهني فشار یې ډیر دی هم د دې سبب ګرځېږي چې اکیوټ ګسټایټس ورته پیدا شي. او ډیر عمر، د عمر ډیروالی هم د دې سبب کېږي چې هغوی ته د معدې اکیوټ ګسټایټس پیدا شي. د مخنیوي طریقې: مساله لرونکي خواړه کمول. کوم خوراک چې موږ تاسې یې کوو او مسالې استعمال پکې ډیر دی، مساله یې باید کم شي. اچار، چکني، مرچک د دې خوراک هم باید کم شي. د سګرټو استعمال کم او یا باید پرېښودل شي. د الکول او نوشابه‌باتو څښاک باید پرېښودل شي. د درد د دوا استعمال کم شي او یا باید پرېښودل شي. منظم او بې مسالې خوراک باید وشي. د نورو معلوماتو لپاره زموږ چینل سبسکرایب او موږ در سره فالو کړئ.